ملګرو د نن دور کې کچره یو سټوډنټ یو ځوان په کوم سیس کې بي ایس کوي ایم ایس کوي او صرف دا غینه خبري او د باقی سبجیکټس نه د باقی دنیا نه ني خبر نو هغه په ایکچوال کې ایجوکیټډ نشي کېدی او بیا معیشت او اکانومي چې دا یا پالیټکس چې دي او کرنٹ افیرز چې دي لټریچر چې دی ادب چې دی نه بعضې څیزونه خو داسې چې دي نه به خامخا ځان خبرې مذهب چې دی نو دا د نن ویډیو اکانومي سره ریلیټډ دا او اکانومي یا پاکستان باندې خو موږ ځینې ویډیوز کړي دي په چینل شته مو نن پکې بینکینګ سیکټر اف پاکستان دی د پاکستان د بینکینګ شعبه په څه حال کې ده لکه د پاکستان بینکینګ شعبه چې ده نو ټوټل بینکونه څومره دي برانچز یې څومره دي او په دې بینکونو کې چې کومې پرتې پیسې دي ټوټل ډیپوزټس هغه څومره دي دا ټول په دې نن ویډیو کې شارټ ویډیو کې در سره ډسکس کوم نو ما سره اوس صحیح ګورئ د ټولو نه لومبې خو په پاکستان کې ټوټل بینکونه څومره دي لکه مطلب دا دی چې ایچ بی ایل یو بینک دی که نه یو بی ایل یو بینک دی داسې څومره دي نو 22 دي 22 ټوټل بینکونه دي اسلامي بینکونه په دې کې 15 دي ټوټل بینک برانچز لکه چې څنګه ایچ بی ایل له ټولو نه غټ دی او د هغې د ټولو نه زیات برانچونه دي د ایچ بی ایل تقریبا څه کم 2000 برانچ دي که نه چې د ایچ بی ایل په یوازې باندې دومره برانچز دي نو ټوټل بینکونه چې راجمع کړو برانچز یې څومره دي نو دا تقریبا 15000 سے زائد د 15000 نه د پاسه دي بل طرف ته ټوټل بینک اکاؤنٹ څومره دي د 6 کروڑ 6 کروڑ بینک اکاؤنٹ سره پاکستان څه پوزیشن دی لکه مطلب دا دی چې 2 کروڑ ټوټل آبادي ده 6 کروڑ خلک پکې داسې دي چې هغوی په بینک اکاؤنٹ شته چې د بینک اکاؤنٹ شته نه داسې تقریبا د ټوټل آبادۍ 30% جوړیږي چې 30% جوړیږي نو موږ ته به څه پته لګي چې پاکستان ښه حل دی که بد حل دی په دې کې نو هغه داسې ده چې په دنیا کې نن سبا 76% خلک داسې دي چې د هغوی بینک اکاؤنټ شته نو پاکستان لکه د دنیا هغه ایوریج چې کوم دی او د دنیا هغه تعداد چې دی نه د هغې نه ډېر کم دی دغه شان په انډیا کې وایي 78% خلک دي چې د هغې بینک اکاؤنټ شته او بنګلادیش چې کم هم دی نو 50% ته نږدې دی که نه نو د بنګلادیش د پاکستان منځ کې هم هغه دومره ډېر فرق دی نو مطلب دا دی چې لا اوس هم ډېر زیات خلک داسې دي چې هغه د بینکینګ نیټورک چې دی نو د دې نه بهر دي د ترقۍ اشاره نه په 2020 کې وایي بینکینګ گروتھ ریٹ جو نا 14% او په 2021 کې دا 19% نو مطلب دا دی چې وخت تېرېږي نه د دې دا گروتھ ریټ ورسره سیوا کېږي نه که پاکستان اوورال گروتھ ریټ اکنامک گروتھ ریټ کم هم دی خو لکه مطلب دا دی چې دا بینکینګ سیکټر مستحکم دی او په بره باندې روان دی نان بینک فاینانشل انسټیټیوشنز خو به تاسو پېژنئ لکه داسې ګورئ د دنیا ادارې داسې دي لکه اوس چې دا ایزي پیسه ده جی ایس کیش نه بینکونه خو نه دي که نه بینکونه نه دي خو ټرانزیکشن خو پې کېږي که نه کار لکه بینک هغه کوي نو چې ټرانزیکشن پې کېږي نو دا نان بینک مالیاتي ادارې چې دي په 2021 کې 190% رفتار سره ترقي کړې ده نو 190% خو ډېر زیات دی که نه مطلب دا دی چې دې او په ایکچوال کې دا چې دی نه دا د عام بینکینګ چې کوم کار دی نه د هغې نه دا اساني او په خپل ایپ نه بندار څه کولی شي چې کولی شي نو په دې وجه باندې دې ته د خلکو رجحان ډېر دی اسلامي بینکونو پر اوورال ټوټل بینکینګ سیکټر چې دی نو په هغې کې د اسلامي بینکینګ حصه څومره ده دا 18.5% ده او د اسلامي بینکونو په 2021 کې د ترقۍ اشاره 30% وه نو مطلب دا دی چې ټوټل 19% او دلته کې 30% نو د دې خبرې دا مطلب دی چې دا خلک لکه اسلامیک بینکینګ ته لږ ډېر راځي دې باندې به ټرسټ وي په دې وجه به راځي نو دې ته لږ ډېر راځي نو د اسلامي بینکونو د ترقۍ د اشاره چې سیوی د دې په د اوورال ټوټل بینکینګ سیکټر چې دی دې کې د دې هغه سیوا کېږي اوس پکې پاتې چې کوم دی نه دا شو چې ټوټل په دې بینکونو کې پیسې څومره پرتې دي ډیپوزټ څومره دي د په 1997 کې د پاکستان په بینکونو کې چې پیسې پرتې وي نو 57 ارب ډالر او اوس چې دي په 2021 کې چې دا دي نو دا دي تقریبا 120 ارب ډالر نه 120 ارب ډالر د پاکستان په بینکونو کې چې دي دا پرتې دي کې د پاکستان د پاکستانیانو خپل پیسې دي چې ډېر خو د پاکستانیانو دي که نه د انډیویجول او سره ادارو پرتې دي بیا او څه د بار دنیا سفارنرز چې کوم دي او هغوی دلته کې انویسټمنټ کوي نه د هغې هغه پیسې ومي دا فارن کمپنیز چې کوم دي د دوی د پیسې ومي خو اورال چې کوم دی نه ډېر زیات خو ماکه د پاکستانیانو وایي که نه 120 ارب ډالر دا ټوټل بینک ډیپوزټس دي نو په دې ویډیو کې تر دې دمه پورې بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو که چېرې ستاسو داسې زموږ ویډیوز خوښېږي نو ملګرو سره شریکوئ